بسم الله الرحمن الرحیم. زما د دردیدلي هیوادوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، احساس خیریه بنسټ د یتیمانو په تمویل کې، د کونډو بېوزلو په لاسنیوي کې لله الحمد مخکښ دي. د دې ترڅنګ احساس خیریه بنسټ د نورو کلونو په څیر باندې سږکال بیا غواړي چې د قربانۍ په ورځو کې د لوی اختر په ورځ کې د قربانۍ غوښې تر غریبانو فقیرانو وویشي. له ټولو غنیو هیوادوالو مې هیله دا ده چې احساس خیریه بنسټ ته خپلې مرستې راولېږي، د قربانۍ پیسې راولېږي، تر څو دوی د نورو کلونو په څیر په ټول افغانستان کې د افغانستان هر ګوټ ته چې تاسو غواړئ احساس خیریه بنسټ به ستاسو مرستې رسوي او هلته به قرباني کوي، غوښې به په فقیرانو باندې ویشي. ثواب ستاسې، قرباني د الله دپاره او غوښې د فقیرانو دپاره. تیر کال احساس خیریه بنسټ په 7 ولایتونو کې سلګونه غوایان او پسونه حلال کړل او غوښې په فقیرانو باندې وویشلې. هغه فقیران چې صرف یو اختر او بل اختر شوروا پیژني او غوښه پیژني، نور هغوی ته نه ښه خواړه رسیږي او نه غوښه ورته رسیږي. نو احساس خیریه بنسټ به انشاءالله هغه فقیرانو ته ستاسو د قربانۍ غوښې رسوي چې هغوی د ښو خوراکونو نه او د ژوند د نعمتونو څخه محروم دي. جزاکم الله خیرا.